ډیر د خوشحالۍ ځای ده چې افغانانو د خپل هغه ارمان لار قطع او طی کړه چې 30 کاله شاوخوا ورته منتظر پاتې سوي وو. هغه دا ده چې ټاپي پروژه د افغانستان د خلکو لپاره او داسې د سیمې د رفاه او اقتصادي ودې لپاره یوه اساسي پروژه وه، او اوس موږ تاسې هغه مرحلې ته ورسېدو چې دا پیل سو عملا، او انشاءالله له نن نه وروسته به د ټاپي پروژې عملي چارې د افغانستان په خاوره کې پیل کیږي. د ټاپي اول فاز هغه تر هراته پورې رسیږي چې د هرات په رسیدو سره به عین حال کې په دې کې ګاز هم پرېښودل کیږي، او دا ګاز به د افغانستان د خلکو لپاره وي. د افغانستان خلک به انشاءالله د دې ګازو نه استفاده کولی شي په ډېر ارزانه توګه، او د افغانستان د خلکو ډېره اړتیا به ترې پوره کیږي. دوم فاز د دې به بیا د هرات نه شروع کیږي تر هلمند پورې، هلته بیا د استفادې مرکز ورته جوړیږي او هغه نه به بیا هم خلک ګټه اخلي. او دریم فاز چې د هغه کندهار ته رسیږي، هلته بیا د دې نه ګټه اخیستل ممکن کیږي. او څلورم دا ده چې بیا دا د ګاونډي هیواد پاکستان ته ځي، بیا هندوستان ته ځي، او دا د سیمې دپاره د اقتصادي برخه کې د سون موادو د اسان رصد په برخه کې او د اقتصادي تړاو په برخه کې یو لویه پروژه وه چې الحمدلله نن پیل شوه. بل دا ده چې دا پروژه ځان سره نورې برخې هم لري. تنها ټاپي خو د ګازو هغه لوی پایپ لاین داسې تېرېږي، په څنګ کې د فایبر نوري لاین تېرېږي چې هغه هم په دغه پروژه کې برخه ده او ونډه لري. او د فایبر د رسیدو سره به افغانستان د نړیوال انټرنیټي جال سره وصل کیږي. په مخابراتي برخه کې به ډېر سهولتونه ایجادېږي، د ټکنالوژي په برخه کې به ډېر سهولت ایجادېږي افغانانو ته، د انټرنیټ کیفیت به ورسره لوړېږي او ډېر به ارزانه وي دا انټرنیټ لکه د نور هیوادونو سي ده، ځکه چې موږ د نړیوال جال سره د مځکې له لارې نه وصل کیږو. او دریم برخه د دې پروژې دا ده چې د وسپنې پټلۍ به د دې سره په څنګ کې غځېږي. دا پټلۍ هم تجارتي استفاده ځینې کېدلی شي، هم د سیمې د تړاو د اړیکو دپاره استفاده ځینې کېدلی شي. لومړی فاز د ترکمنستان نه تر هراته پورې رسیږي او د هغه مرکز سره به وصل کېږي چې د ایران نه هم د وسپنې پټلۍ رارسېدلې، بیا به د مزار شریف طرف ته هم ځي او کندهار سره به هم وصل کېږي. او په عین حال کې څلورمه دا چې دلته به نیمه پوخ سړک هم ورسره تېرېږي. لومړی به دا سړک د ټولې ټاپي د پروژې د کارونو دپاره استفاده کیږي، وسایط به په دې باندې تګ راتګ کوي او هغه ضرورتونه به حل کړي. وروسته د هغه نه به دا سړک بیا کېدلی شي اساسي توګه باندې پوخ سي او جوړ سي، او دا د وصل یوه لاره هم سي چې به هم افغانانو ته ګټه کوي، هم د سیمه ییز اتصال دپاره مفید ده، هم د ترانزیت دپاره اسانه لار کېدلی سي.